د پښو د ګوتو ترمنځ د زخمونو لپاره بهترین علاج. که چیرې مو د پښو ګوتو ترمنځ زخمونه موجود وي، یعنې التهابي حالت موجود وي او دا یا درد لري او یا بې درده وي، د دې لپاره په دې ویډیو کې به زه تاسو ته بهترینه درملنه وښیم. یعنې د پښو د ګوتو ترمنځ مو زخمونه پیدا کیږي، د دې درملنې په واسطه به انشاءالله شفا حاصله شي. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو، یو کوچنی غوندې یادونه کوو. که چیرې مو تر اوسه زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ، ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. د پښو د ګوتو ترمنځ دا ډول زخمونه په دوه ډوله دي. یو وچ زخمونه دي او بل لانده زخمونه دي. اول که چیرې مو د پښو ګوتو ترمنځ زخمونه لانده وو، یعنې اوبه یې درلوده، د دې لپاره به تاسو په بازار کې نکروزې راواخلئ. یعنې د پښو ګوتو ترمنځ زخمونه مو اوبه درلوده، یعنې لانده وو، د شپې د ویده کېدلو څخه مخکې به وچې نکروزې په واسطه به د ګوتو منځ تش ځایونه ډک کړئ. بیا د رخت یعنې ټوکر د ټوټې په واسطه داسې وتړئ چې نکروزې ترې توی نه شي. سهار نکروزې ترې ایسته کړئ، نکروزې ترې لرې کړئ او پښه په اوبو په واسطه ومینځئ. دوهم که چیرې مو د پښو ګوتو ترمنځ زخمونه وچ وو، د دې لپاره به لومړی د پښو د ګوتو په اندازه نکروزې لاندې کړئ. کله مو چې لاندې کړئ، بیا د پښو د ګوتو ترمنځ تش ځایونه د لاندې نکروزو په واسطه ډک کړئ. بیا د رخ د ټوټې یعنې د ټوکر ټوټې په واسطه په داسې ډول وتړئ چې نکروزې ترې توی نه شي. سهار دغه نکروزې ترې لرې کړئ او پښه ومینځئ. دې طریقې ته 3 یا 4 ورځې دوام ورکړئ. انشاءالله په دې ورځو کې به مو دغه د ګوتو ترمنځ زخمونه ښه شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک او د نورو پښتنو ملګرو سره هم